بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډیر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. اذا زلزلت الارض زلزالها، کله چې ځمکه ښه سخته وخوځولی شي، یعنی د سختې زلزلې سره مخامخ شي. واخرجت الارض اثقالها، او ځمکه خپل دننه ټول درانه شیان راوباسي، باندې یې غورځوي، یعنی ټول مړي او خزانې د قیامت په ورځ. وقال الانسان ما لها، او انسان به ووایي چې دا په ځمکه څه وشول. يومئذ تحدث اخبارها، په هغه ورځ به ځمکه خپل مخ باندې تیر شوي حالات بیان کړي، یعنی د هر کس چې په ځمکه یې هر څه کړي وي، ځمکه به هغه بیان کړي. بأن ربك أوحى لها، ځکه چې ستا پروردګار به هغې ته د داسې کولو امر کړی وي. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، په هغه ورځ به خلک بیلو بیلو ډلو کې راوګرځي، تر څو چې د هغو د عملونو جزا هغو ته وښودل شي. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، بیا چا چې یوه ذرې قدرې نیکي کړي وي وبه یې ګوري. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، او چا چې یوه ذره قدرې بدي کړي وي هم وبه یې ګوري. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.